کوو بیا جوړونه کوو بیا راغونه کوو بیا جوړونه کوو. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني تیره جمعه سلنګونو لویې لارې ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د یادې لویې لارې د دریو برخو شمالي سالنګ، جنوبي سالنګ او دوشي خنجان سړک له کاري بهیر څخه له نږدې لیدنه وکړه. نوموړي د سالنګونو لویې لارې د قراردادي شرکتونو مسؤلینو او تطبیق کوونکو ټیمونو ته دنده ورکړه چې د یادې لویې لارې پلان شوې برخې د ژمي د سړې هوا له رارسېدو وړاندې ورغوي او د قراردادي شرکتونو مسؤلینو او تطبیق کوونکو ټیمونو هم ډاډ ورکړ چې پلان شوې برخې به د ژمي له رارسېدو وړاندې ورغول شي. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر د یادې لیدنې پر مهال د سالنګونو لویې لارې د ساتنې او څارنې له ریاست څخه هم لیدنه ترسره کړه. هغه د یاد ریاست له فعالیتونو څخه خوښي وښوده او د مننې ترڅنګ یې د یاد ریاست مسؤلینو ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. د یادې لویې لارې اړوند له تونل څخه تر 14مې ګالرۍ پورې د کانکریټ اچونې کار بشپړ شوی او 10 ګالریو 15 ګالریو په شمالي سالنګ او 15 په جنوبي سالنګ کې تر کار لاندې دي چې په یادو ګالریو کې د بیلابیلو طبقاتو کار جریان لري. په 15 ګالریو کې د CTB طبقې کار بشپړ شوی دی چې کانکریټ اچونې ته چمتو دي او په ځینو نورو ګالریو کې د سب بیس او فلتري طبقو کار بشپړ شوی دی چې د CTB طبقو لپاره چمتو شوی دي. همدارنګه په شمالي سالنګ کې د خنجان دوشي سړک د اسفالت اچونې کار له خنجان څخه دوشي لوري ته جریان لري. دغه راز د درنو هیوادوالو او موټر چلوونکو د هوسا تګ راتګ لپاره د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست د شته پرسونل او ماشینرۍ له لوري د شمالي او جنوبي سالنګ د سړک د هموارکارۍ کار بشپړ شوی دی.